شه چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي. کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي. څو ورځې وروڼو خویندو ته پیسې ورکول بند که، د وینې د رشتې به حقیقت درته معلوم شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. راځئ دوستان سره د یو څو حقیقت خبرې شیر کوم، لازمي واورئ. ویډیو کوم خوښ شي خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ویډیو که څوک په فیسبوک باندې ګوري نو زموږ پیج سره د داسې ویډیوګانو لپاره ضرور لایک او فالو کړئ، او زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاوي. نو راځئ فرسټ اف آل تاسو زما سره دا ویډیو واورئ. ویډیو نه بعد پرې بیا موږ یو څو خبرې کوو. غریب شه چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي. کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي. څو ورځې وروڼو خویندو ته پیسې ورکول بند که، د وینې د رشتې به حقیقت درته معلوم شي. د څو ورځو ته راشي احترام دې ځکه کېږي، پوخ کښېنه چې په کور کې خپل عزت درته معلوم شي. دا نن چې پې د لوړو غرونو سر ته خېژي، لږ زوړ شه چې د دغو خپو طاقت درته معلوم شي. ملګرو دغه ویډیو نور سره مخکې شیر کوو، لږ ویډیو پاتې ده نو دا یو څو خبره سره واورئ، بیا پرې وروسته موږ خپله خبره کوو. و بې لارې په دې وجه دې خپې جومات ته نه ځي. مؤمن شه چې لذت د عبادت درته معلوم شي. د تاسې توجه ډېره مننه. ډېره مهرباني ده، ډېره. بس دوستانو دغه ویډیو وه، تاسو وکته چې ډېرې د عبرت خبرې وې، ډېر حقیقت و پکې نن سبا که موږ دې معاشرې ته وګورو، معاشره کې هم دغه شانتې چل زموږ سره کېږي. او باقي ویډیو تاسو وکته، شاید چې ستاسو خوښه شوې وي، ستاسو سره موږ شیر کړه. او ډېر د حقیقت ویډیو هم حقیقت خبرې هم وي په معاشره کې. داسې نن سبا په هر کور کې داسې کار کېږي هم چا سره، نو شاید چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب ګوري نو د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل چې کوم دی سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.